دا راته ووایه چې روژه کې به د پېشمنۍ لکه مطلب سم نه دی کړی سم نه دی کړی خاورې ری کړ دی روژه ماته به دې څنګه کوله څه خو جو خاورې ری وتې ده نو څه ونه شو که نه واړه ماشومان و دغسې جړل کړنچل په زړو او په دیو کې مونږ وخت تېر کړو هغو ته ما یې که کلاره کېنئ چار نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربار ماچا د خپلې پاڼې باچا بشل نه کتونکو دا ټیم ناست یو په خپل کلي کې بلکې په خپل دکان کې ناست یم دا ټیم نو یو مشر یو فریاد راوړی دی د ډېرې مودې راسې ما پسې راتو چې یاره کور کې څه نشته تېر ځل هم د دوی نه په جمع کې یو ویډیو ریکارډ کړی و یقینا چې یو ملګري د سره ډونیشن دا کړی نو تر دې ټیمه پورې خو دی و چې یاره په هغې زما بلها ګزارو شوه نو یو بیا یو فریاد راوړی ځکه چې خیر دا غریب نشي غوښتی بله که ډېر ملګري و چې یاره دی مزدوري ونه کوي دیاړي ونه کوي نو کتونکو ته موږ دا ووایو چې یاره دا مشر چې کوم دی دا معذوره دی کار نشي کولی په یو لاس او یو خپل چې کوم دی د یو سیټ لګه چې د پالج یو دغه به راغلی و بهرحال هغې پې اټیک کړی دی حمله او د هغې د لاسه دی معذور دی که نه خپله دیاړي مزدوري به ده کوله نو ده یو فریاد راوړی دی چې یاره اختر په ما باندې داسې تېر شو چې یاره بچي ما ته جاړي روژه کې هم څه نه و پېشمنۍ کله کړی کله چیس کله اوبو باندې روژې نیولي بهرحال داسې یو څو خبرې تېرې کوو د ژوند په حواله باندې چې یاره اختر څنګه تېر شو روژه څنګه تېره شوه تاسو د خولې فریاد واورئ بله خبره د په دې ویډیو کې به د دې مشر موږ دا نمبر ورکوو ملګرو نو دا نه چې یاره موږ خپل نمبر وکړو چې پیسې موږ ته راولېږي ډېر ملګري بیا وایي تاسو به دې کې پیسې وښئ دا نو هغه دغه موږ نه کوو خو د ده د موبایل نمبر څوک هم چې د حال وال کتل غواړي د کور ته تله غواړي بلکل بېشکه زه به ورسره ځم که څوک وایي چې یاره دی یا فراډ دی یا دروغ دی ډېر ملګري دا پروپاګنډي چلیږي نو بلکل دا ماته پته چې یاره د په کور کې سره روان دي څه چلیږي کتونکو د سره یو څو خبرې تېرې کوو د ژوند په حواله باندې راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام خپل نوم راته ووایه جمشید دا راته ووایه چې تېر ځل مونږ ستانه یو ویډیو چې کوم ریکارډ کړی یو ملګري سره بلها تعاون کړی و یاره په هغې باندې ستاسو ګزاره شوې وه هغې باندې پوره ګزاره شوې وه دا راته ووایه چې یاره څومره موده وشوه چې یاره ستا په کور کې مطلب ته اوړه نشته د خوراک سامان نشته یاره او اختر هم داسې تېر شو روژه څومره وخت شو 15 روژې 15 پورې نو شوی و دی پله بیا څه کله اوبو سره کله څه خو خاورې ری عمر تېر شو دا راته ووایه چې روژه کې به د پېشمنۍ لکه مطلب سم نه دی کړی سم نه دی کړی خاورې ری کړ دی روژه ماته به دې څنګه کوله څه خو جو خاورې ری وتې ده نو څه دا راته ووایه چې د اختر دغه چا سره یاره چم ګاونډ کې منډه تړله د انګله څه پیسې له چا درلې ونه شو که نه واړه ماشومان و دغسې جړل کړنچل په زړو او په دیو کې مونږ وخت تېر کړو هغو ته ما یې که کلاره کېنئ څه چار نه راځي نو ډېر ملګري به پکې اوس وایي چې یاره دی مزدوري نه کوي ته مزدوري نشي کولی مزدورۍ ما نه شم کولی معذوره یم که نه مزدورۍ چې ما کولی شو نو زه د ولې دلته کېنه ناست وم ځان له به مې چاته سوال نه شم کولی او نو دا راته ووایه چې یاره ستا د موبایل نمبر به هم په دې ویډیو کې ورکړو کتونکو د ده د کور حالوال چې کوم دی دا تاسو په خپله باندې راشئ څوک وایي چې یاره هغه مونږ ګورو بلکل زه به ورسره د ده د کوره پورې ځم د ده کور حالوال چې کوم دی د بچي چې کوم دی د کور بلکل راغورځېږي دا راته ووایه کور د خپل لکه پردی دی کور خو خپل دی کور خپل دی خپل دی خو زما به خیال کچه به یې که نه کچه دی کچه غورځېدو دی ښه مطلب د اختر لکه ګډ وډ تېر شو په زړو پیزارو په زړو جامو کې واړه اوس هم جاړي چې خدایه زمونږ پلار دغسې پلار وشو او کو نه شو نو زما چار نه راځي نو څه وکړمه معذوره یم دا ویډیو به ډېر مالداره کسان به هم ګوري سرمایهدار به هم ګوري پیسو والا به هم ګوري بلکل وس 10 والا به ګوري هغو ته څه ورغواړي چې یاره ستا سره څه تعاون وکړي څه د مدد در سره وکړي نه کېږي جو څه جو کراشن کېږي او کو روپۍ کېږي خو چې لاس نه څه کېږي چې مال زه دا ماشومانو زه کړېږي او لړزېږي چې دوی له څه وشي مزدورۍ زه نه یم او دغسې په دې حال یم معذوره یم او د څه کولی نه شم غوښتی زه نه شم یا الله غوښتی زه نه شم چا لاس کوي خدای دې ورسره ښه وکړي کتونکو تاسو د دې مشر خبرې واورېدې چې یاره دی تاسو ته په تېر ویډیو کې ما ویلي چې یاره دا غریب معذوره دی بل ډېر ملګري وایي چې یاره دی مزدوري نه ده پخپله تاسو ته ووایي چې یاره زه معذور یم بلکې زه مزدوري نشم کولی او بله دا چې سوال هم نشم کولی چاته یاره چې یاره زه چاته ووایم ماله 10 روپۍ را 20 روپۍ را نو دا ویډیو چې کوم مالداره کسان دي څومره سرمایهدار دي تاسو کومې خپلې پیسې په زول لګوئ مهرباني وکړئ د ده په دې ویډیو کې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري نو چې څوک هم لږ ډېر تعاون د ده سره کول غواړي نو د ده سره په دې نمبر رابطه وکړئ د ده کور حالوال چک کوي نو ستاسو به ډېر زیاته مننه ځکه د ډېرو غریبانو سره به مرستې کړي خو دې غریب دا فریاد ډېر مودې راسې راوړلی ځکه چې اختر داسې تېر شو ماشومان تر اوسه ژاړي چې یاره زموږ پیزار نشته جامه نشته نورو د دوی د کلي خواوشا کې به هغه ماشومانو پیزار د اغوستي نو بیا خامخا بل ماشوم خو چې یو ماشوم څیز اغوستی هغو ته ضرور کړي نو د دې مشر سره ضرور مرسته وکړئ په دغه نمبر باندې څوک هم غواړي د سره رابطه کولی شي